ټیک ټاک هده که فیسبوک ټیک ټاک هده که فیسبوک کم یو شروع کما ډیر ملګری چې دی پدې کې کنفیوز وي چې آیا ټیک ټاک شروع کوم یا فیسبوک شروع کوم نو ډیر زیاته مشکلاتونه دي کې وی چې یو کس نو ټیک ټاک ته راځي نو هغه ته لږ مشکلات وي 2-3 میاشتې نو کله چې تاسو ټیک ټاک شروع کوئ اول کې 2 میاشتې کې به تاسو یوازې ایکسپیرینس اضافه کوئ چې اول میاشت کې د سی چې تاسو ټیک ټاک سره آشنا کیږئ تاسو ویډیوز نه راځي او تاسو پروکسی او وی پی ان چې تاسو کله لګوي دا کنیکټ کیږي ډیسکنیکټ کیږي نو دې سره تاسو آشنا کیږئ او تاسو په دې باندې پوهیږئ یو کس چې نو ټیک ټاک ته راځي نو دا مشکلات ورته ختم راځي او ویوز ورته ختم راځي مشکل نو دې کې به تاسو لږ مشکلات وي دویم دا چې فیسبوک والا کله چې یو کس فیسبوک ته راځي نو فیسبوک کې ایکسپیرینس نه پرسن نه وی جوړ کړي نو کله چې دا یو فیسبوک ته راځي فیسبوک فیډ ته راځي نو په دې برخه کې دا سیده چې کله چې تاسو وی پی ان کنیکټ کوئ نو وی پی ان نه کنیکټ کیږي دا سي ار ډي پی لګوي نو ار ډي پی کې لږ مشکلات وي آی پی چینج کیبل شي نو دې کې تاسو آی ډي کریټ شي آی ډي کریټ کول سره تاسو پیج چې سسپند شي نو درې پیجونه هم دا تاسو آی ډي چې لوکیشن کنفرم کیږي نه تاسو آی ډي چې خرابيږي زر نو دا مشکلاتونه چې ډیر زیاته اول نوې چې تاسو یو شی شروع کوئ دا مشکلات وي یو کس دې ماته وایي چې زه فیسبوک شروع کوم ځای شروع کوم یو کس دې هغه ایکسپیرینس لري کار پکې کوي زه خپل سرور کالو ایکسپیرینس لرم فیسبوک باندې الحمدلله زه پوهیږم فیسبوک باندې همداسې په ټیک ټاک باندې کافي اندازه پوهیږم زیات ملګري دوستان چې دي هغه په ټیک ټاک باندې اړه پوهیږي نه چې ټیک ټاک لا څه شی دی هغه یوازې ویډیوګانې پښتو ویډیوګانې پکې واچي او خوند ورنه اخلي $300 ګټي اصلي ټیک ټاک چې دی هغه تاسو نه رسیدلی هغه داسې ټیک ټاک دی چې پروکسي چې تاسو واخلئ او ویډیوګانې تاسو واچوئ هر یو ویډیو تاسو ته 1500 $300 نه وخت تر $500 چې دی تاسو جنریټ کوئ تاسو پیسې چې دی میاشتې یو ویډیو نه تاسو جنریټ کولی شي او ګټلی شي زیات ملګري چې دی زموږ په افغانستان کې یوازې یو ویډیو پکې واچي او زما ویډیو فاریو ته ځي زما ویډیو دا فاریو چې دی دا له زړه نه وباسئ دا دومره ګټه نه لري کوشش وکړئ د انګلیش پریمیم کنټینټ باندې کار وکړئ